الرحمن زه خبرې نشم کولی ما ته پته ده خو دغه یو څو شعرونه دي چې د باران پته به ولګېده ستا د ایمان پته به ولګېده چې د باران پته به ولګېده ستا د ایمان پته به ولګېده ګټه بچا وکړو خبر به نه شو خو د تاوان پته به ولګېده ګټه بچا وکړه خبر به نه شو خو د تاوان پته به ولګېده اوښکې به یو بل پسې کوزې شولې د لون ګریوان پته به ولګېده او دغه څو شعرونه د صدر صاحب په اجازه باندې چې ورپسې دومره ناقراره چغې ولې وخي او چې واپس نه راځي نو یاره چغې ولې وخي او درمان صاحب زما تقدیر په دعاګانو باندې نه بدلیږي راپسې جوخت راځه زاره چغې ولې وخي زما تقدیر په دعاګانو باندې نه بدلیږي راپسې جوخت راځه زاره چغې ولې وخي او چې درته پته ده په دې کلي کې نه اوسېږي چې ځې راځې په دغه لاره چغې ولې وخي او خبره جوړه شوه نو کلی خو اوس مه خبروه خبره جوړه شوه نو کلی خو اوس مه خبروه په خوله دې لاس کېږده ریباره چغې ولې وخي او چې مین نه یې انور خیاله یو تپوس کومه په خوب کې دومره بېقراره چغې ولې وخي په خوب کې دومره بې اختیاره چغې ولې وخي او دغه اخري څو شعرونه صاحب صاحب په فرمایش باندې چې داسې زما لکه سپي راپسې شوي ارمانونه لیوني راپسې شوي داسې زما لکه سپي راپسې شوي ارمانونه لیوني راپسې شوي او څومره زر مې سر د لاندې راغوزار کې دا مې خپل دي که پردي راپسې شوي څومره زر مې سر د لاندې راغوزار کې دا مې خپل دي که پردي راپسې شوي چې بوډا شومه له کوره مې وباسې لنډه دا چې خپل بچي راپسې شوي چې بوډا شومه له کوره مې وباسې لنډه دا چې خپل بچي راپسې شوي او ما د امن نوم په جار باندې اغوستی ما به وژني څو سړي راپسې شوي ما د امن نوم په جار باندې اغوستی ما به وژني څو سړي راپسې شوي کوه کاب ته خوب کې تللی وم خیاله اوس په ویښه خاپیري راپسې شوي ډېره زیاته